بسم الله الرحمن الرحیم. سلام ډیرو قدرمنو لیدونکو. داسې ښکاري چې په افغانستان کې د سولې بهیر هم په ملي او هم په نړیواله کچه په یوې اختلافي مسلې باندې بدله شوې ده. هم دننه په افغانستان کې او هم افغانستان نه د باندې داسې څرګندونې کیږي چې هغه په ښکاره توګه ښیي چې تر اوسه پورې نه ملي اجماع د سولې په برخه کې لرو، نه سیمه ییزه اجماع او نه هم نړیواله اجماع. عمران خان د پاکستان لومړي وزیر پرون بیا ویلي دي چې په افغانستان کې د حل لاره د یو لنډمهاله حکومت رامنځته کېدل دي. عمران خان ویلي دي چې د افغانستان اوسنی حکومت د سولې په لاره کې یو خنډ دی او تر هغه وخته پورې چې لنډمهاله حکومت رامنځته نه شي سولې ته لاره نه هوارېږي. اصلي پوښتنه دا ده چې ټینګار پر لنډمهال یا په بل عبارت پر سرپرست حکومت باندې ولې کېږي؟ سرپرست حکومت تر کومه بریده کولی شي سولې ته لاره هواره کړي او ولې د یو انتخابي حکومت پشتوالي کې سوله له ستونزو او چلنجونو سره مخامخ بلل کېږي چې د لنډمهال یا سرپرست حکومت طرحې هم په داخل او هم د افغانستان نه د باندې وړاندې کېږي. پر دې مسلې د بحث لپاره ما سره په استودیو کې تشریف لري د سیاسي او امنیتي چارو کارپوه عزیز ستانکزی، د سیاسي چارو شنونکی سروند هدایي او د سی او ای د سازمان مشر ډاکټر نادر احمدزی. هر کله راشد صاحب. ستانکزی صاحب، اول پوښتنه که د دې ځای نه پیل کړو چې عمران خان وایي افغان حکومت د سولې په لاره کې یو خنډ دی او دې لپاره چې سولې ته لاره هواره شي باید په افغانستان کې یو لنډمهاله حکومت رامنځته شي. په داخل کې البته هم لنډمهاله حکومت دا اوسنۍ خبره نه ده چې یوازې پرون یو انتخاباتي ټکټ دا خبره کړې وي، تر دې وړاندې هم د پخواني ولسمشره پورې دغسې څرګندونې کړي دي چې باید په افغانستان کې یو لنډمهاله حکومت رامنځته شي. منطق د لنډمهاله حکومت یا د سرپرست حکومت د رامنځته کېدو څه دی؟ بسم الله الرحمن الرحیم. اصلا په افغانستان کې له ټولو نه ضروره او اړینه صلح ده چې صلح څنګه دلته تامین سي او امنیت دلته څنګه برقرار سي. اوس دغه پروګرام چې شروع شوی ده د صلح د راوستلو د صلح لپاره او د امنیت د راوستلو لپاره د امریکې طرف او د طالبانو د طرف نه، دا هم یو جبري ده. داسې نه ده چې دا به خامخا طالبانو دا منله چې دوی به په مذاکراتو کې اشتراک وکړي او دوی به د صلح پړاو په پړاو مخې ته بیایي. دا د پاکستان باندې فشار راغی. پاکستان اوس دغه څرګندونې چې کوي چې حکومت موقت راسي یا حکومت سرپرست راسي، دلته د افغانستان خلک مهم دي چې د افغانستان خلک څه غواړي. موږ عمران خان د یو پردي مملکت، د یو غیر مملکت، د هغه مملکت د صدر اعظم په حیث پېژنو چې په څلوېښتو کلونو کې مداخلې کړي په افغانستان کې، خلک یې وژلي، دلته کورونه یې وران کړي او ډېرې بدبختیانې او فجایع نه تنها افغانستان ته بلکې جهان ته دوی فجایع او د بدبختیانې ور انتقال کړي. ځکه پاکستان د تروریزم مرکز ده او پاکستان هېڅکله نه غواړي چې په افغانستان کې یو قوي دولت موجود وي چې مهمه دلته ده. که دغه دولت چې اوس دلته په افغانستان کې دا برقراره ده، دا په نتیجه د 18 کلونو تلاشونو کې دا دولت منځته راغلی. د دې په دغه وخت کې لرې کول چې په جای یو بل دولت، یو موقته اداره یا سرپرست اداره راسي او هغې کې ټول د پاکستان، د ایران، د روسیې او د چین هغه کسان پکې وي چې په اصطلاح پروژې نومول کېږي. تاسې وګورئ پرون عمران خان دا څرګندونه چې وکړه بالاخره د تعقیب د دې په مزار په ملخ ولایت کې هغه ګروپ چې اوس ځان د صلح یا د دې لپاره چې په افغانستان کې دوی صلح منځته راوړي او دوی دا وایي چې یعنې موږ به ډېر طرفداران هم دلته ولرو، هغوی دا خبر په تعقیب د عمران خان ته دا خبر وکړه او دا د دوی په ضرر تمامه شو. دوی په دې نه پوهېږي چې دې کې زموږ ضرر ده، ځکه عمران خان هغه شخص ده چې افغانان له هغه نه ډېره بده مني. که عمران خان وي، که احمدي، که محمودي، که هر څوک په پاکستان کې صدر اعظم یا رئیس جمهور وي، بده په دې مني چې موږ سره دوی ډېر بد کړي دي. اما اوس هم دوی مجبوره شوي دي چې طالبان میز د مذاکرې ته راکش کړي او دوی د طالبانو په واسطه خپل هغه غوښتنې چې غواړي ترسره یې کړي.
امې د هغه د طریقې کوي امې د خپل هغه ګوډاګیانو د طریق نه کوي چې پرون په پاکستان کې په بلخ کې سره جلسې داري کړې نو دې معلومیږي چې پاکستان اوس هم لاسوهنه لري په افغانستان کې اوس هم خپل قوت لاسوهنه کوي او دلته د هغه کسان چې له پخوا نو بیا بخښنه غواړم نو بیا د فشار خبره چیرته ده چې پاکستان تر فشار لاندې دی چې څوک تر فشار لاندې دي بیا داسې غوښتنې کوي پاکستان تاسو وګورئ په دغه شرایطو کې چې ډېر یو اساسه مرحله د صلح د افغانستان لپاره روانه ده او دلته امریکایي هیات او طالبانو تقریبا یو څه ناڅه سره د خپلو موافقو ته نږدې سوي یا رسېدلي دي خپلو هدفونو ته ګرو چې وروسته بیا د افغانستان د دولت سره او د افغانستان د مخورو سره د حقیقي مخور خلک وي هغوی سره بیا د طالبان خبرې کوي او لار د حل وباسي طبعا دلته پاکستان په اصطلاح په لړزه کې ده که چېرته په افغانستان کې یو قوي دولت جوړ شي او په هغه کې د طالبانو ونډه وي د نور ټول هغه کسان چې عذاب دي دلته تنظیمونه هغوی هم دلته ونډه واخلي بالاخره پاکستان ته سبب د دې ګرځي چې بیا نو دغه د مداخلې لاره ورکېږي او هغه کسانو سره چې په افغانستان کې په ورانیو کې لاس درلوده په قتلونو کې په دغه مصیبتونو کې دوی به طبعا محاکمه کېږي محاکمې میز ته به کش کېږي که دلته هر دولت راځي هغه کسانو چې دلته جرم و جنایت کړی هغوی به محکمې ته کش کېږي او پاکستان هم دا نه غواړي چې هغوی کسان چې دلته په کلونو روزلي دي هغوی دلته محکمې ته کش شي او د هغوی ونډه دلته کمه وي ځکه د دوی ونډه که دلته زیاته وي د پاکستان لاسوهنه هم په اموراتو کې زیاته ده مهرباني صاحب هدایي صاحب ادعا دا کېږي البته دا ادعا یوازې په پاکستان کې نه دننه په افغانستان کې هم دغه ادعاوې موجودې دي چې موجوده حکومت د سولې په لاره کې یو خنډ دی ځکه باید دغه حکومت نه وي او د یو بل حکومت په چوکاټ کې یا د بل حکومت تر چتر لاندې دغه ټول ټاکنې ترسره شي موجوده حکومت په رښتیا خنډ دی د سولې په وړاندې بسم الله الرحمن الرحیم تاسو ته درنو مېلمنو ته مو دا ډول د ژوندونه د تلویزیون درنو لیدونکو اورېدونکو ته سلامونه نیکې هیلې وړاندې کوم زه فکر کوم چې اوس مهال دا خبرې به مبالغه وي چې وایي چې د افغان حکومت د سولې مخالفت کوي مخالفت په هغه وخت کې د سولې کېدو چې افغان حکومت مستقیما خبرو ته له طالبانو سره ننوتی وای او بیا یعنی یو طرفه بحث یې کولی صرف هغه خپل نظر په مقابل لوري باندې حاکمولی په هغه وخت کې بیا د افغان حکومت واقعا هم چې د سولې خنډ و فعلا له اوسه پورې د افغان حکومت او د طالبانو ترمنځ مستقیمې خبرې نه دي رامنځته شوي زه فکر کوم دا به تر ډېره حد مبالغه هر وخت چې افغان حکومت د طالبان سره مستقیم خبرو ته داخل شو ان شاء الله زه فکر کوم چې بیا به په هغه وخت کې دا خبره معکوس ډول باندې وویل شي چې یعنی افغان حکومت دې ته غوښتونکی ده چې سوله رامنځته شي ولې که سوله نه وي حکومت هم نشي کولی په هغه ډول چې لازمه ده حکومتمالي وکړي هغه نشي کولی نو هغه څوک چې دا خبرې مطرح کوي چې افغان حکومت د سولې خنډ ده اصلا د خپلو یعنی که د افغانستان د نن کوم سیاسیون دا خبره کوي د خپلو شخصي ګټو په خاطر باندې کوي او که د افغانستان د باندې بعضې هېوادونه دا خبره مطرح کوي هغه به د خپلو ملي ګټو په خاطر باندې دا خبره کوي مګر که واقعیت د خبرې دا چې افغانستان کې سوله رامنځته شي ښه خبر دغه ده چې باید طالبان او افغان حکومت خبرو مذاکراتو ته ننوځي داخل شي او د مذاکرات نه وروسته به معلومیږي چې څوک د سولې د پروسې خنډ ده بیا په هغه وخت کې ولس هم هر طرف چې د سولې د خبرو یا د سولې د رامنځته کېدو مخالفت وکړي بیا یې ولس مخنیوی کوي بیا به یې ولس په مقابل کې درېږي اوس دا مخکې له وخت نه دا فکر کوم بې ځایه خبرې دي ډاکټر صاحب حکومت او په تېره بیا ولسمشر ټارګټ کېږي یا دا د سولې په بهیر کې ځکه چې ویل کېږي باید لنډمهال حکومت وي یا سرپرست حکومت یا لنډمهال حکومت یا عبوري حکومت خو خبره یوه ده اصطلاحات یې فرق کوي ولې ولسمشر ولې هم د بهره ټارګټ کېږي هم دننه ټارګټ کېږي
دیده پاره شده دی سولی با پروسه که باید دی نوی یا دی موجود حکومت یا دیده تر وقت داره من دیده که سولی پروسه بشپره نشی حال داشت اگر بخول وای و رسمش پخکاره وای چه پرونیم دا خبره وکره چه سول دا و دی سولی دا پاره هشی دا مونگه تایاروی ملت چهر فیصله وکری اگه مشورتی لوی جرگه اگه با مونگه ومنو زیمی پریکری منطقی ندی چه مثال ده لوی جرگی لاری وشی مخکې نه د پریکړو او د دعوو مطرح کول په خپله دغه پروسه نه چلنج کوي. ما به یک موضوع بسیار زیاد معتقد هستم از نظر همونطور که بیشتر استانگزای صاحبان اشاره کرد. یک موضوع بسیار زیاد مهم است این است که موضوع صحبت عمران خان یا موضوع صحبت عمران ما چون کوریای از اینا همیشان مربوط به یوکی یا انگلیس است ما این به ضرر یعنی این من نمیگم که تارگت کرده آقای اشرف غنی من میگم کردیت داده آقای اشرف غنی یک موضوع بسیار مهم است به خاطر از اینکه تمام ملت افغانستان شما برین از هر 10 نفر سروی بگیرین 9 نفر از مداخله سریع پاکستان بد میبرن و بیشتر از 40 سال اینا در کشور مداخله کرده و این کشور به خون و خاک اقسام کرده دیگه به هیچ وجه وقتی او تو یک صحبت صورت میگیره دیکته شده صحبت میگیره. دیگه موضوع دومره که ما به شما اطمینان میتونم از طریق تلویزیون شما قبلا هم صحبت شده ما شما اگر یادتان باشه یک ماه قبل بود موضوع بسیار زیاد مهمی است که پاکستانی ها از دیالوگ طالبانی که در قطر صورت گرفته برابر یک مویام خبر نداره اما تو که حکومت ما خبر نداره. بازی در کجاست؟ بازی در اینجاست که حکومت هم داد میزنه ما چرا خبر نداریم. پاکستانی ها سیاست میکنه میخواهد بفهمند چرا عمران خان پیش از این صحبت نمیکرد. چرا عمران خان حالا که دید که ایالات متحده آمریکا اسرار بین طالب و ایالات متحده آمریکا که صحبت و دیالوگ جریان داره چرا اینمی اسرار به دولت افشا نشد؟ چون اگه به دولت ما افشا میشد بفهمی که پاکستان خبر بودم ایران. خب این اسرار حاوی کدام نکات است؟ شما دیدین آقای داوودزی سفر کرد به ایران پس از که از ایران آمد اولین حرفش بود که والا دیالوگ و صلح خوب است خو یک تعداد کشورهای همسایه میخواد که بفهمن که همین دیالوگ چی بوده. یعنی این خودش به معنی از انتخاب برودکاستینگ حکومت ایران اینجا میتن وقتی از ایران داد از پاکستان هم رقم از پاکستان چون در سیاست به اصطلاح سیاست مداخله گرانه بسیار یک کشور مرتجع و معلوم الحال است. او به قسم دوم دیالوگ دور داد که گفت که در افغانستان دولتی با یک دولت دیگه ضرورت شما متوجه هستید با یک حکومت دیگه ضرورت یعنی حکومت موقت یا انتقالی. اونا میخواد که این موضوع رو بدانن که این دیالوگ بین ایالات متحده آمریکا و طالبان چی است که در اون سه وریانتش هم براتون میگم که یک موضوع عزیز در رابطه با پایگاه ایالات متحده آمریکا است، دوم در رابطه با امضای اوربند با ایالات متحده آمریکا و نیروهای قوای مسلح است، سوم در رابطه با چین و ساختاری که ایالات متحده آمریکا زمینه را بعداً مساعد میسازه در دیالوگ‌های بعدی که اونا در مثل که جمعیت آمد مثل که حزب اسلامی آمد اونا همین رقم بیان خود را در داخل حکومت افغانستان ببینن نه ای که حکومت به طالبان داده شد نه ای حکومت به چیز داده شد هیچ امکان نداره. و سوم این موضوع است که ما برای تمام شهروندان خود از طریق تلویزیون میگم که اصلا بالخصوص به دستگاه حکومت میگم که غوغاها را برپا نکنه هر روز 4 تا زن کش کده میره شما زنای را میارین که او اصلا در قریه خود کس را نمیپذیره چی باشه که بازو مدعی بر حقوق زن باشه در برابر بیادر یک حرکت سیاسی که در نظام می چی شود. شما برین از زنایی که روزانه 200 کشته و شهید در خانهش میره از او زن حقوقش مد نظر بگیرین. شما برین فرهنگ و حقوق افغانستان دموکراسی بر بنیاد حقوق افغانستان مد نظر بگیرین نه دموکراسی که هر روز ما میبینیم افتضاح است. یا مثلا پاک شده نسرگند پاک شده در کسی تاسو په موارد اومد اشاره وکړه چې ما سه مورد چه به خاطر گفتم ضرورت نیست چون که دیگه مسائلش همین سه مورد به دولت هم افشاست به همه کشورهای منطقه هم افشاست. سر مسائل دیگه ما هم صحبت هرگز نمیکنیم چون که ما نمیخوایم که منافع اولیای کشور خراب کنیم. لمحال یا سرپرست پر حکومت باندې خبرې شوې دي؟ اول سر از این موضوع نه.
ببینید در اونجا تا حال صحبت سر حکومت چیز صورت نگرفته. شایعات است، شایعات شما میبینید میگه فلانی مثلا دیوارا موش داشت و موشا گوش داشت فلانی، یعنی میره خب شایعات است که بیرون اوت میکنن. در اینجا وضع کشورهای منطقه رو خراب کرده. کشورهای منطقه خود به اصطلاح چشم انداز از طرف افغانستان از یا پرسان میکنه که برادرها یک عمر سر شما سرمایه گذاری کردیم، شما رو در مملکت نصب کردیم، حالا چی گفت ما رو خبر بسازیم که دنیا چی تصمیم گرفته. اونا یارم در جریان نمیمونه و اول ما باشم نمیمونه. به خاطر چی؟ هر حرف شما در اینجا بزنید سواد اسلام آباد خبر است، تهران خبر است، به خاطر که برای ازیا منافع ملی ارزش نداره. لحاظا اینی بازی که شما میگین عمران تو گفت و مچم اتمر تو گفت، یا کلشان به خاطر است که بفهمه که چی گپه. یک موضوع بسیار مهم بر تاکید میکنم که در مذاکره آینده که سیاسیون افغان‌هایی که یک تعداد تنظیم‌ها خود سیاسیون میگیرن که در داخل خانهشان امنیت خود ندارن، با اینا مدعی سیاسیون افغانستان هستن، اینا میگن که فرض مثال با طالبان نشست میکنه در قطر. ایران برات میگم لیستی که از طرف طالبان مطرح میشه و از طرف ایالات متحده آمریکا به نام سیاسیونی که وابسته به گروه ها و تنظیم ها و دروغ ها و لافوکا نباشه، اونها باز میره اونجا میشینن صحبت میکنن سر سرنوشت افغانستان. نه کسی، نه استاد سیافی که فعلا در داخل پغمان نمیتونه که تا دکان خود تا دکان تاش رو یک چیز رو بخره، یعنی مردم در اونجا نمیپذیرشه دیگه. فلحاظ یا سیاسی نشد یا روی چی تصمیم میگیره. ما موضوع حکومت را که شما قبلا گفتیم، این حکومت تا حال تصمیم گرفتن نشده. فعلا بحث رزی جریان داره که حکومت افغانستان هم میخواد که جرگه را به تاریخ 9 ثور است، من نمیفهم که به چند سال میخواد که را دایر کنه. موضوع سر مکانیزم جرگه است. برای رئیس جمهور افغانستان گفته شده که تو یک تیم ملی را بساز، یک هویت ملی داشته باشه، نه کسایی که از ارگ معرفی میکنی، نه کسایی که بهترین دوش تو تا پغمان است که استاد سیاف باید حضور پیدا کنه. این چهار تکا دیگه به درد نمیخوره، دنیا میفهمه یا ارزش ندارن. یعنی ما شما بین خود هستیم بگیره در امنیت کابل، در امنیت کابل شما تمام یادیار جمع کن، یا چی ارزش داره؟ کی هستن؟ یا در امنیت یک حوزه یا ندارن، تمام از یا مافیاست. این نه آمریکا میپذیره، نه ملت افغانستان میپذیره و نه کی میپذیره و نه طالبایی رو میپذیره. روی حکومت آینده که صحبت میشه سر از اون صحبت صورت نگرفته در اونجا که هم حکومت ور خطاست یا ور خطا به است که چی خواهد شد. متوجه هستین؟ اینا برنامه‌های به اصطلاح پروفیلاکتیکی یا بلک میل به انگلیسی میگن. نه حالا خیر پرسش دیگه در قطر روی قضایای افغانستان بحث سیاسی جریان داره یا یک معامله پنهانی استخباراتی؟ نه خیر، یک بحث سیاسی با کسایی که فعلا هم در قوت سیاسی در افغانستان 65% مطرح هستند و هم نظامی ها قوت نظامی دارند، نه به این کسایی که مافیا شدن و از خود یک قوت‌های مافیایی و مواد مخدر و هزار جنجال دیگر ایجاد کردن در داخل شهر یا ندارن شخصیت ندارن. اینا دنیا خو میفهمه، دید دنیا یا عینک دنیا خو تنها حکومت افغانستان نیست که روز گزارش‌های غلط بده، مثل که ائتلاف شمال چیشته بود بغیر تمام مناطق پشتون در آتش بند کرد گزارش میداد. حالا یا کلی افیار میشناسه یا کی هستن یا که ور خطاست، علتش اینی است دیگه، هیچ کدام گپ نیست. ولی یک حکومت رو براتون بگم چون در اینجا دوست حالا یک سوال دیگه مطرح میشه، بحث روی حکومت آینده در قطر میان امریکا و طالبان تا چی اندازه منطق قانونی داره؟ ببینین ما یک صحبت براتون یک موضوع شما خودتون یک حرف متوجه شد. اینا فکر کردن امی کسایی که در دولت نشستن یا کسایی که در چهار طرف اینجا جمع هستن، اینا با مداریگریشان فکر میکنه که این ملت خوابیده. شما جلسات دیناروز و ننگرها رو کنار دیدین چی میگفت؟ میگفت بس از دولت معامله نکو، روزانه تو افغانیت کشته نمیتی، ما میتیم. پس تو بفهم که بعد از ماه ثور چه حرکاتی شروع میشه در افغانستان. بازی رو دولت نمیتونه کنترل کنه. وقتی یک ملت یک صدا بزنه که بس از دیگه شما را نمیپذیریم، ما یک حکومتی را میخوایم، او حکومت نه انتقالی است که ما هم از آقای اتمر خواهش میکنیم چون نه سیاست خواندن نه دیگه و با کمال تاسف از روی تصادفات یا از روی روابط جاسوسی آمدن در خیط خود در سر حکومت در افغانستان در جای مقرر شدن. اینا کجا سیاست خوانده؟ شما این امرالله رو بگین کجا سیاست خوانده؟ شما خود غنی رو کجا سیاست خوانده؟ شما اتمر رو کجا سیاست خوانده؟ اول در افغانستان یا بلد نبود، اینا 40 سال در افغانستان نبودن. خب چی گونه است؟ کیفیت حکومت چی است؟ ببینید حکومت
اولین موضوعی که در ایالات اول هم سیاست، خود علم سیاست در ایالات متحده آمریکا و بزرگترین دکترای جهان که داده میشه در ایالات متحده آمریکا است. بعد از جنگ اول و دوم جهانی ایالات متحده آمریکا که پیشتاز تمام جهان شد، علتش میفهمید چی بود؟ که سیاست به علم تبدیل کرده رفتن روز به روز، یعنی به یک علم مدرنیزه ایجادش کرد. ببینید در دیگر دنیا برای استاد معلوم است بهتر که سیاست یک مضمون است، چیز حقوق و علوم سیاسی یک مضمون است، اما در آمریکا به علم تبدیل شده. او یک نوع حکومت شما در ونزوئلا نمیبینید؟ در ونزوئلا چی تغییر کرد؟ خب این حکومت چی کیفیت داره؟ ببین او تا حال صحبت صورت نگرفته. اگر صورت بگیره، ما برای همین دروغگویایی که ناق انتخابی یادات میزنم، ما برای از اون میگم حتی من دین رو شنیدم که یکی میگه که داوودزایی میشه والا موافقت صورت گرفته. هیچ نفر از رژیم سال 2001 تا به میل که در حکومت های فاسد رول داشت یا نمیشه. اگر شما به نام تک اپ یک حکومت است، به نام تک اپ گورنمنت، او یک سیستم است که او به هیچ اوتا کار نمیخوره. قوای مسلح و امورین همه جای به جا میباشه، از صدای ملت او حکومت تعیین میشه. از صحبت‌های شما برداشت نیست که یک حکومتی من شاید نامش تعریف کنم، اما یک حکومت ببینید من پیشتر گفتم شما من ونزوئلا رو براتون مثال دادم، گپ گرفتید وقتی ملت بخزه نخواهد، ملت بخزه میگه کارت ندارم، دروغ. چرا دروغ میگی؟ میگه نمیخوایم. شاید تو آدم به که همون من نمیگم که کیمه، اما همون شاید تو کسی به که رئیس جمهور همیشه از او بد برده، دیگه ضرور نیست کسی که خودش هم میفهمه. خب پس به این معنی است که صحبت ها هم شده، چهره ها مشخص است. ما گفتیم پیشتر که نشده بعدم برات میگم که بحث صورت نگرفته، اما طرف حرکاتی از یا که میبینیم هر روز میفهمیم، یعنی اینا دروغ پارلمان دروغی را که کمیسیونش با سانوالی معرفی کو انتخاب شدگانش بعد به خاطر که معامله کنه در مزار شریف، به خاطر که معامله کنه در هرات، بچهای تفنگ سالارا را پس بیاد، مجبور است ملت دیر خسته شده برای ازی خو نمیشینه. مهربانی است کانکسی که د اروپایی اتحادیه استازی په کابل کې ویلي چې په هیڅ صورت سره شاته تګ موږ ته د منلو وړ نه ده او په دې تیرو اتلسو کلونو کې چې کوم ارزښتونه ترلاسه شوي دي دا باید تر پښو لاندې نه شي. ګمان نه کوي چې دغه حکومت د انتخاباتو پر بنا باندې په خپله یوه لویه لاسته راوړنه ده په تیرو اتلسو کلونو کې. دا ما مخکې هم عرض تاسو ته چې دغه فعلي دولت او حکومت په ډېرو مشکلاتو باندې تر دې حده پورې رارسېدلي دي. اتحادیه د اروپا ده که امریکایان دي که دا حق بهرني هېوادونه هغوی څه د افغانستان په ملي مصالحو په نفع باندې دوی خبرې کوي یا کار کوي یا خبرې روانې کړي دي. دوی په دې عقیده دي چې که چېرته د دې حکومت بدیل دلته بل بدیل نه لري، که بل حکومت د دې په جای بیا سرپرست یا موقته شورا رسي، بیا د اویاومې لسیزې ډېر زیات امکانات شته چې هغه فاجعه بیا تکرار شي. زه بیا هم وایم چې هغه کسان چې اوس ناري و سوري کله په بلخ کې وهي، کله په کابل کې وهي، کله یو چېرته بل دوی اصلا خپلې ګټې په جنګ کې ویني، خپلې ګټې د افغانانو د ناامنۍ کې ویني، خپلې ګټې د افغانستان د ربړولو او زهیرو خلکو په نور هم په شقاوت کې ویني. بنان دلته زما د نظر نه بل حکومت ته ضرورت نشته. لویه مشورتي جرګه دلته دایریږي، هغه به تصامیم خپل ونیسي چې دولت حکومت ته څه مشوره ورکوي. تاسو ته بهتره معلومه ده چې د یو شپېتمې د قانون د اساسي قانون یو شپېتمې مادې په اساس رئیس جمهور چې څلور کاله تېر کې پنځم کال داخل شو، په درې میاشتې مخکې دا حکومت یعنې انتخابات وشي. ولې په افغانستان کې دغه اوسني شرایط عیني او ذهني د جامعې دا یعنې آماده دې ته نه ده چې اوس دغه انتخابات په دغه شرایطو کې وشي. زما په نظر اوله باید دا جرګه راوغوښتل شي، پس له هغه طالبان د افغانستان د دولت سره چې په خبرو کې وي ورباندې به اعلانوي، هغوی به دلته لکه د حزب اسلامي تنظیم سره هغوی دلته به دوی هم راځي او یو موقف به دوی ته په دولت کې ورکول کېږي. بیا چې انتخابات کېږي، خدای دې وکړي چې ملا هیبت الله رئیس جمهور کېږي، خدای دې وکړي چې احمد کېږي که احمد کېږي که محمود هر چا چې دلته محبوبیت د خلکو په منځ کې درلود، هر چا چې خلک نه وژلي، هر چا چې د خلکو کورونه نه وران کړي، هر چا چې دا وطن په پاکستان نه و پرولری، بیا به هغه سړی راځي. او چا چې په پاکستان دا وطن پرولري، څوک چې د انګلیس جاسوسي، څوک چې د ایران جاسوسي، څوک چې دا ملت تیکه تیکه کړی، هغه طبعا خلک
پیژني او په صندوقونو کې لړ توکي بدون د دې رسېږي ورتي ځکه اوس د خلک ډیر سره افغانستان خلک دومره په نور رسېدلي تاسو وګورئ هغه څومره بړي کېږي دلته عسکر وزل کېږي غیر عسکر وزل کېږي عام خلک اوس خو ستانکزی صاحب اصلي بحث هم راغی که نه هغه د عوامو خبره ده یو طرف ته لاندې او بل طرف ته پړانګ یوې خوا نه جګړه روانه ده او ملت یې خیال جګړې ایستلی په هر قیمت چې وایي کېږي سوله وکړي چې دغه جنګ پای ته ورسېږي له بلې خوا شرایط داسې وړاندې کېږي چې مثال دغه حکومت نه وي تاسې ګورئ ټارګېټېږي له څو خواونه حکومت خپل هغه لري خپل اپشنونه لري خپل تحفظات لري د طالبانو تحریک خپل لري سیاسي مخالفین خپل لري د سیمې هېوادونه خپل لري او امریکا خاموشه ده تر اوسه پورې هیڅ هم نه وایي هغه وایي چې طالب د افغان حکومت سره کینی یوې جوړې ته سره ورسېږي هغه اصلي خبره یې پټه ده اروپا شک ښیي اروپا شکمنه ده ما یادونه وکړه هغه وایي چې موږ په ښکاره د سولې او د بشري حقوقو د ارزښتونو ملاتړ کوو پردې تر شا سیاست نه کوو دا د اروپا د بهرنیو چارو د بهرني سیاست استازي نن په کابل کې دا خبره کړې ده چې اروپا د پردې تر شا پټ سیاست نه کوي یعنی هغه هم شک کوي چې دلته د پردې تر شا پټ سیاستونه هم روان دي نو په داسې حالاتو کې خو یوه خبره باید ومنل شي یوې خواته مثال که هغوی ټینګار په خپلو شرایطو کوي حکومت په خپلو شرایطو کوي امریکا خاموشه ده اروپا شکمنه ده بالاخره خو باید یو تصمیم ونیول شي ګورئ امریکایان خو مجبور دي چې بعضې خبرې ځان سره محفوظې وساتي ځکه په افغانستان کې همسایګان تر ټولو زیاتره لاسوهنه لري او لاسوهنه کوي امریکایان فعلا طالبانو سره په خپلو مسایلو کې شریک په خپلو مسایلو کې چمي وي چې د دوی منځ کې اوله دغه موضوعات حل سي یعنې د امریکا د وتلو او د پایګاو چې څومره پاتې کېږي څومره وځي او د طالبانو ارتباط قطع کول د القاعده او نورو تروریستي ډلو سره دا دوه مسلې دي چې لا تر اوسه هم په طالبانو د امریکایي هیات په منځ کې هغه یعنې موافقه نه ده لاسلیک سوې او نه ده اوکې سوې پاتې شو د افغانستان موضوع چې د طالبانو سره ده امریکایانو لا تر اوسه دا خبر نه ده کړې چې طالبان باید د افغان حکومت سره کینی او یا طالبان دې ته به هر کسی که کینی دې ته ولې باید په افغانستان باید د افغانستان دولت په دې خبرو کې وی دخیل وي باید په خبرو کې ورسره وي او ورسره وي کې او د شک مسله تاسو ویلې تاسو ولیدل چې څو ورځې مخکې د افغانستان د مشاور د امنیت ملي د افغانستان په امریکا کې هم داسې یادونه وکړه او ګیله یې وکړه د امریکا له لوري نه ګرچې د ده دا په اجنډا کې دا نه و چې ده باید هغه څه چې افغان حکومت ورته وایي هغه یې باید کړی وای اما ده له یو جسارت نه کار واخیسته بیا یې هم تاکید وکړ چې د امریکا او د طالبانو خبرې باید د پنځو دروازو شاته نه وي ځکه چې موږ یې وارې دلته ناورین لیدلی په اویاوم لسیزه کې کله چې روسانو د مجاهدینو سره یا د همغه وخت له هغه مملکتونو سره چې دخیلو په افغانستان کې لکه ایران لکه پاکستان لکه امریکا هغوی سره موافقه وکړه او د افغانستان دولت د خبرو نه لرې کړه او داسې یو ناورین منځ شو چې تاسې ولیدل چې د ملل متحد پلان هلته ناکامه شو او په یوازې څو ډلې او ټپلې راغلل او قدرت سره په زوره تصاحب کړ په اصطلاح نظامي کودتا یې سره وکړله او تر ننه پورې د هغه دغه ځپلی حالت تر اوسه پورې موږ احساسوو امریکایان هم له دې نه ډارېږي داسې نه ده چې هغوی داسې یو حالت په موږ راولي چې بیا افغانستان باندې که هر څه راغلل مقصد دوی ووځي هغوی هم داسې نه غواړي چې بیا افغانستان ځاله شي د تروریزم بیا له دې جنه هم جهان ته یو تهدید بالقوه وي هم خپله په افغانستان کې جنګ و داسې مسایل وي مهرباني ادعایي صاحب لویه مسله په افغانستان کې دا ده چې خلک په تشویش کې دي خلک اندېښنې لري هېڅوک نه د حکومت پر دوام او پایښت باندې باور لري نه د سولې د پروسې پر تطبیق او عملي کېدو باندې باور لري او نه ورته نیتونه نه د سیاسي بهیرونو معلوم دي نه د سیمې د هېوادونو معلوم دي او نه د لویو هېوادونو معلوم دي
یو رقم ته داسې یو وضعیت راغلی چې پانګوال پانګونې ته زړه نه ښه کوي، حتی پاتې کېدو ته په ډېرو خصوصا د هېواد راتلونکي سیاسي وضع باندې د خلکو اعتماد کم شوی. دا د دې مسلې اصل د دې ناروغۍ علاج په څه کې ګورئ تاسو؟ دا اصلا علاج خو علاج نه لري، په دې خاطر نه لري چې اصلا شیستنه ناروغۍ هم نه ده رامنځته شوې، ناروغۍ سره رامنځته شوې په یو مصنوعي ډول باندې رامنځته شوې. په دې خاطر باندې چې په مطبوعاتو کې همدغه سیاسیون چې کوشش کوي په راتلونکي کې یعنی یو غټ تغییر رامنځته کېږي په افغانستان کې، او هېڅوک یې اټکل نشي کولی چې څه ډول حالت به رامنځته کېږي. نو کوشش کوي چې غوغا واچوي تر څو وکولی شي په راتلونکي کې په نظام کې په دولت کې یوه ونډه واخلي. ټول یعنی د خلکو ته چې تشویش رامنځته کړی ده، همدغو سیاسیونو رامنځته کړی ده. مګر زه فکر کوم تر څو بهرنۍ هېوادونه یې تر شا وي، بالخصوص امریکا او غربي اروپا ورسره یې دې ته یې نه پرېږدي چې په افغانستان کې کوم ډېر غټ مشکلات رامنځته شي. اوس پانګوال لپاره هم ضرورت نه ده، دې ضرورت نشته چې تشویش وکړي په دې خاطر چې افغانستان نور شاته نه ځي، پر مخ به روان وي. کېدای شي پرمختګ یې په سوکه واوسي، مګر دی به پر مخ ځي. دې ته نه دنیا دې ته دې غوښتونکي ده، نه د سیمې هېوادونه پرته له پاکستان نه فکر کوم چې نور د سیمې هېوادونه هم نه غواړي چې افغانستان په شاتګ وکړي، خپلې ګټې ورپکې لټوي. دا هیله لري چې افغانستان پر مخ ولاړ شي، او د افغانستان خلک هم دا غواړي. صرف د مشکل د سیاسیونو ده، هغو به هم مشکل رفع شي هر وخت چې خبرو پړاو ته ټولې خواوې داخلي شولې، انشاءالله د خبرو له طریق نه به مشکلات حل شي. مګر خبره په دې کې ده چې د موقت حکومت راتګ یعنی موږ به دې وګورو چې آیا ګټه لري، تاوان لري، د چا لخوا نه دا یادونه کېږي، د چا لخوا غوښتنه کېږي، د څه لپاره کېږي. باید په دې باندې یو څه سړی رڼا واچوي. او هغه دا ده چې پرون په مزار کې دا ویل شو چې اول جوزان د افغانستان حکومت غیر قانوني ده. نو دا بالکل صحیح ده چې د افغانستان حکومت په اول جوزان غیر قانوني ده، مګر بیا قانون بل ډول حالت یې نه ده تشریح کړی چې ښه دغسې یو حالت رامنځته کېږي نو څه ډول حکومت باید رامنځته شي. هیڅ ډول قانون کې هیڅ شی نه دی ویل شوي. بالکل دغه حکومت د اساسي قانون یعنی هغه مادې چې باید حکومت به په اساس رامنځته شي هغه یې نه دی تطبیق کړی. حکومت یعنی د نوي حکومت د رامنځته کولو مخه ونیول، مګر هم انتخابات کېږي د یو څو میاشتو په ځنډ سره. اوس مصلحت په دې کې یا فکر په دې کې پکار ده چې آیا همدغه څوک چې د حکومت په ګدۍ ناست شي دا بهتره ده چې تر دغه جوزات میاشتې پورې حکومت پر مخ یوسي، او یا بل څوک؟ نه ادعایي صاحب دغه مسله چې تاسې مطرح کوئ یو ملي بحث دی چې هم سیاسي اړخ لري او هم حقوقي اړخ. خو په پاکستان کې چې دا مسله مطرح کېږي په دغو بنیادونو نه مطرح کېږي. هغه وایي چې دا د سولې په لاره کې یو خنډ دی، دا باید لرې شي. ګوره داسې ده چې اوس ولې پاکستان دا موضوع مطرح کوي. موږ به په دې کې فکر وکړو چې ولې دې دا وکړه. خبره په دې کې ده چې د پاکستان حکومت پر دې پوهېږي چې دغه اوسنی حکومت چې کوم ده اکثریت یعنی مامورین یې داسې خلک دي چې د پاکستان د استخباراتو سره کوم روابط نشته چې تر څو د افغانستان په حکومت باندې خپل تاثیر ولري. په همدغه خاطر باندې غواړي چې دغه رهبري څنګ ته شي، او هغه خلکو باید هغه خلک چې دوی پانګونه پرې کړې ده د هغو لپاره دغه چانس مساعد کړي چې حکومت ته داخل شي. بیا هغه دې په دې باندې پوهېږي چې ولو که یعنی د جمهور رئیس اشرف غني او د ټیم یې سره د دې نه پرته چې نور هر څوک راشي که د پاکستان سره کوم پروتوکول هم نه لري، مګر د دوی خپله دغه جوړښت یا دغه فکر او دغه کړنې دغه ډول دي چې هغه په خپله افغانستان ته په زیان تمامېږي، پاکستان ته په ګټه تمامېږي. ولې دوی پر شخصي ګټو باندې فکر کوي
د خپل شخصي ګټو په خاطر باندې ملي ګټې قرباني اهمیت نه ورته لري. همدغه د چې په خپل په طبیعي ډول باندې یو ضعیف حکومت رامنځته کیږي چې همدغه د پاکستان غوښتنه د ضعیف حکومت رامنځته شي. قوي حکومت یا ضعیف حکومت هغه څوک چې په حکومت کې دي په هغو پورې اړه لري چې که قوي خلک ونو یو قوي حکومت یو قوي نظام د جوړښت په طرف روانوي، او که چیرې ضعیف خلک واوسي یا فاسد خلک واوسي د یو ضعیف او فاسد نظام او حکومت په طرف باندې خپله په طبیعي شکل باندې پر مخ ځي. دوی همدغه هیله لري که ولو که چیرې د موږ هغه خلکو باندې چې موږ نفوذ لرو یا د موږ له استخباراتو سره پخوا کار کړی یا اوس کار کوي، هغه خلکو ته زمینه مسایل که هغو ته مسایده نه شول، داسې خلک راځي چې خپله ذاتا فاسد وي او د خپلو شخصي ګټو په خاطر وي، یعنی د ملت په میلیاردونو ګټې د دوی تر 2,000 روپو نه د خپلې 2,000 روپیو ورته تر 1 میلیاردونه بهتره وي. همغه ده چې په خپله افغانستان بدبخته کوي. نو دوی وایي چې دغه حکومت یو ورسې څنګ ته شي، نور په خپله زمینه د خلکو ته مسایل د اقل که حکومت واګې په لاس کې ونه اخیستلې چانس به ورته مساعد شي، کېدای شي چانس ورته مساعد شي واګې واخلي په لاس. مهرباني ډاکټر صاحب، هم د دې مخکنۍ پوښتنې په تړاو تشویشونه رئیس صاحب وایي چې تشویش نشته، خلک باید تشویش ونه کړي، دغه وړاندیز یې د توصیه یې زه منم، خو هر څوک د خپلې ګټې دپاره همدا اوس تبلیغاتي وسایل فعاله کړي دي او کاروي یې. د حکومت مخالفین وایي چې دا حکومت په هیڅ صورت سره نه پاتې کېږي، دا یوه تبلیغاتي وسیله ده چې کارول کېږي. تاسو ویلي چې په قطر کې اصلي خبرې څرګندې نه دي. طالبانو ته نږدې منابع وایي چې په 1-2 هفتو کې به تاسې وګورئ چې په تړون لاسلیک کېږي، امریکا په 2-3 میاشتو کې بیخي له افغانستان نه وځي او بیا موږ تصمیم نیسو چې مثال حکومت څنګه وي. امریکا دا خاموشه او دې خاموشۍ بې له شکه دې ته زمینه برابره کړې ده چې دغه تبلیغات د خلکو په ذهنیتونو باندې اغېزه وکړي. د پاکستان تبلیغات هغه د معلوم دي. تاسو د داودي صاحب سفر ته اشاره وکړه، هغه چې بیرته د تهران نه راغی، وایي ایران وایي چې طالبان باید په حکومت کې برخه ولري، خو داسې نه چې 100% کې واک د طالبانو وي، خو برخه باید پکې ولري. دغه د هرې خوا نه چې یوه مسله مطرح کېږي، یو بحث مطرح کېږي، بې له شکه دا د خلکو ذهنیتونه مغشوشوي، او چې کله ذهنیتونه خراب شي په راتلونکي باندې اعتماد کمزوری کېږي. دا مسله ده. دا په خپله یوه پروژه هم داسې روانه ده چې د خلکو اعتماد په راتلونکي باندې کمزوری شي، او که نه وضع داسې راغلې ده چې هر څوک باید د خپلې ګټې لپاره استفاده وکړي، تبلیغات لرې توجه. ببینید، اول ما تمام سوالا رو گرفتم، به 3 وریانت جوابش میتونم، اما یک موضوعی که قبل از شما استانوزه حساب کردین در مورد تشویش اروپا. ما اولی رو میگم که اروپا را سرمایه گذاری که اروپایی ها در ایران و پاکستان داره هرگز ما را نمیپذیره. این به ما معلومه، ضرور هم نیست که ما فریب اروپا را بخوریم. شما از سال 2001 تا ببینید مشهورترین جنگ سالارا را که ما باید به محاکم ICC معرفی میشد، همیشه کی حمایت کرد؟ اروپایی ها حمایت کرد. یک بخش فرانسوی ها حمایت کرد، یک بخش آلمان ها حمایت کرد به شمول میعطای نور، یک بخش انگلیس ها حمایت کرد تا به میاله که دمی حکومت هستن تشریف دارن. این حرفای اروپایی ها برای خودش مشکل، اروپایی ها ان قریب به مشکلات داخلی خودشان دچار. شما دیدین واقعیت های افراطیت کلیساهای زیلان دیدین. خب این مسئله را ما به این خاطر مطرح کردم وقتی اروپا شک داره که در عقب پرده بازی‌های روان داره، این ملت شک نداره. خب ما ملت هم شک روی اون موضوع هم ببین تمام جنایاتی که در افغانستان که افغانستان همیشه یک حکومت ضعیف نگاه کرده، این آمریکا ضعیف نگاه نکرده. آمریکایی ها همیشه گفتن که یک حکومت قوی جور شود، همیشه داد زدن که یک حکومت قوی جور شود، اما اروپایی ها همیشه یک حکومت ضعیف ساختن و تا به این امروز هم ساختن رایستن. یک موضوعی که بسیار زیاد مهم است که پیشتر شما گفتین، این 3 حرفی که شما زدین که مردم، ما به مردم اطمینان میتونم که ایالات متحده آمریکا افغانستان رها نمیکنه و او کسایی که با طالبان ذکیت داره، اصلا طالبایی که در قطر است 6 سال زندانی را که 5 سال زندان و دوری را که از جلاوطنی در گوانتانامو گذاشتاندن و اونجا برشان به اصطلاح یک پلتفرم تعلیمی مهیا شد و اونا فهمیدن که نه پاکستان دوستش است، نه ایران دوستش است و نه امی اراذلی که به نام دوست طالبان در اینجا اونجا مفرزای استخباراتی ISI ایران است، نه یا دوستش است.
این خوب به ما او طالبان را میشناسم که در اینجا شیشتن قرار کرده در کارتسی خانه‌اش است، بعد میشینه در پشت تریبون به نمایندگی طالبان صحبت میکنه. به خدا که اونا تا به میل یک تعدادش ملا مادمه رو در زبانش نیده بود، چی بسا که حال بودن و مرا میشناسن، ما یک دیگه رو خوب میشناسیم. این لافوکاستن، این فرض سال یکیش هم مجده است، ما او را میشناسم، یک دروغگوی مشهور نام داره کتاباش به میشکل. اینمی کسایی که به نام نمایندای طالب اینجا برودکاستینگ میکنه، اینا هم شما تعقیب کنین آخرش، چون ما امنیت نداریم، امنیت ما ملوث است، امنیت ملی ما. اگر امنیت ملی ما ملوث نمی بود صحبت از یاره میگرفتن تحقیقات اندایرکتلی غیر مستقیم میکرد، یا به ایران وصل هستن یا به پاکستان وصل هستن. اینا نه طالب هستن نه قالب. یک موضوع. دوم موضوع رو بگم، او برنامه که با ایالات متحده آمریکا صحبت شده توسط طالبای به اصطلاح سابقه داره که در اونجا هستن، در قطر است، اونجا ضمانت کشورهای عربی وجود داره. امی لحظه پاکستان ورخطاست که چی گپ است. پاکستان با سیاست انگلیسی بلک میل یا پروفلکتیکی بسیار اساس کار میکنه که باش از دان از یا بشنن. پس اینجا افراد تعیین میکنه، بازی میگه کیتوس این بحران به خاطر اذهان ملت افغانستان ایجاد میکنه. این پروژه انگلیسی، پاکستانی، ایرانی است که بحران اذهان خراب کنه. ما برات اطمینان میتم این ترورهای شما ببینید این تمامشان به خاطر زنیمی است. ما پیشتر گفتم که دشمن در بیرون نیست. شما پیشتر گفتم دایی صاحب یک گپ زد، گفت که حکومت اینجا پاکستان ایران نفوذ نداره. ما این تو اسناد دارم، ولسوالی پرامچه میگه چی میگه در فرا از دفتر رئیس جمهور تمام مخالفین ساختن و 16 سال برابر طالبان جنگیده و مخالفین ساخت که در اختیار ایران قرار بگیره. آنقدر که کثافت و رذالت پاکستان و وایفای در بین حکومت نفوذ داره، در بین بیرون در بین طالب اصلا پدرش نفوذ پیدا کردن نمیتونه. طالب آجل فتوای شرعی سرش میده. شما همین تعیینات رو ببینید، به حمایه پاکستان و ایران مشوره میگیرن تعیین میکنن. این گپا رو یک باور نکنید. شما ببینید در اصل کی وارخطاست؟ کسای وارخطاست که چی حالت نه بعد از برج آخر سی جوزا 31 جوزا کسای وارخطا هستند که اونا پاکستان به این حکومت فاسد بسیار خوش است. پاکستان از سال 2001 به حکومت ضعیف در افغانستان خوش بود. شما می قوت آقای اشرف غنی نشان بدین به خاطر که دیوالای 6 متره را در 15 متره ساخت. خب یک بحث در مورد پاکستان وجود داره و او این که سیاست خارجی افغانستان و کشور به انزوا برد. این سیاست از اون نبرده. چرا میگه پا میزنه ما شما شاهد هستیم، مال خودت خوب صحیح در جریان هستی. سیاست ما خو روزا دیالوگ میکرد، اسناد میداد در سازمان ملل. این زور قدرت یک تعداد سازمان‌های مستقل و ایالات متحده آمریکا بود که کار کرد. اگر عمل افرادی که شهید شده رئیس تا به میان 7 جنرال ما و شما به شمول وکیلان تمامشان کسایی بود که ضد مداخله پاکستان بودن. صحیح یا نه؟ یاره کی تو میگی پاکستان خود جرأت پیدا میکنه میاد داخل افغان کابل یارو بزنه؟ دست در داخل است. شما بسیار زود خاور خواهید شدن. پاکستان و ایران نمیخواید که دولت فاسد پس شود. پاکستان این سه کاندید من به صراحت نامش برات میگم، یا پروژه جنگ هستن که انگلیس‌ها، ایرانی‌ها، پاکستانی‌ها و حتی دیده شده که چینایی‌ها یا را حمایت میکنن. با شمول آقای غنی، با شمول بیادر اتمر، با شمول دکتر عبدالله. شما ترکیبشان ببینید. میگه یکی شواهد است که قرائن است. حالا ما خود کدام کادام کلان نشده بودیم. ما زیاد کدام تحصیلات ما زیاد هم تجربه ما هم در کشور بودیم، ما میبینیم تحلیل میکنیم. اینا قرائنشان بالاتر از این سعی کو قرائن تمام نشان میده که تفنگ سالارا تمام این قوت‌ها اینا مفرزه های ضعیف ساختن این نظام بود در سال 2001 تا به میل. حال یک برنامه میگه که به نام در چنج، گفتم که در چنج مردمی کار میکنه. یکی قانون اساسی است. وقت رئیس جمهور پورا میشه 31 جوزا. اما وقت ملت بخزه بگه نه تاگه که تا کار دارم، نه فتاگه که تا، نه بیادر غنیگه که تا، نه عبدالله که تا، چی میمانه برای ازیا؟ همین تو حالت میه. ملت که وقتی بخزه شما جلساتی دیروز کنه رو ننگرها رو دیدین یا نه؟ این شروع میشه. مردم خسته شدن یا خواستخانه‌هاشون نه کشته میتن نه شهید میتن. خب یعنی حرف آخری است که ملت هر فیصله را کنه. بله ملت میکنه فیصله. شما شاید دوام بخواید دوام میکنه. بله کاملا. امانه به اجرگاه‌های ساخته دوام نمیکنه. بس خلاص. مهربانی ستانگزی په موجوده حالاتو کې د حل لاره څه ده؟ لیاوی خو د سولې مسله ده، سوله ډیره مهمه ده. افغانستان لپاره حیاتي ارزښت لري
او له بلې خوا په دې سولې باندې دغسې معاملې روانې دي چې هر څوک غواړي د سولې نه د یوې وسیلې په توګه د ځان په ګټه استفاده وکړي. هم داخل کې سیاسي جریانونه د حکومت نه شروع تر سیاسي مخالفینو پورې، هم د سیمې هېوادونه، هم د نړۍ هېوادونه او هم مافیایي کړی، هر یو یې غواړي د سولې نه د ځان په ګټه استفاده وکړي، سوله یوه وسیله وګرځوي دې لپاره چې ځان خپلو اهدافو ته ورسوي. حال دا چې کېدای شي یو هم د رښتینې سولې غوښتونکی نه وي. دې دپاره چې دغه سوله په رښتیا سره د توطیو ښکار نشي او افغانستان د سولې نه محروم نشي، څه کوو؟ ګورې اوله خو هر یو که دلته متخاصمې ډلې دي که پاکستان د ایران خپلې منافع په نظر کې نیسي، خپلو منافعو په بنا خبرې کوي. ګورې مثلا د زیربنا د مملکت اقتصاد تشکیلي او فعلا د افغانستان حاکمان یا مخصوصا رئیس جمهور داسې د اقتصاد په مورد کې داسې پروژې پلي کړي دي چې هغه په ضرر د مداخلهګرو هېوادونو د همسایګانو دي. دا هم یو دلیل کېدای شي چې هغوی دا حکومت او دا هغه نه غواړي. دومره خبره دا ده چې طالبان باید دې ته وهڅېږي چې د افغانستان دولت سره خبرې وکړي تر هغو چې دوی اعتماد او د افغانستان دولت ته دا پکار ده چې په سر کې د خلکو اعتماد را جلب کړي. دغه لنډې بمبارتمانونه چې کېږي تر ټولو دا مهم دي چې د خلکو واټن د دولت سره زیاتېږي، دغه باید ودرېږي. دغه کسان چې دا بمبارتونه کوي لاندې په کورونو، په کلیو، په بانډو دغه راونیسي او محکمې ته یې راکش کړي. دا یو ورځ اشتباه، دوه ورځ، درې ورځ، دا خو نه کېږي. دغه هم یو لامل ده چې د افغانستان خلک له دې دولت نه خسته شوي. ولې په کل کې دا موضوع هر حال کېږي چې د صلح مشورتي لویه جرګه راوبلل شي. هره فیصله چې د خلکو رښتینو نمایندګانو چې هغې کې د خلکو هغه نمایندګان وي چې حقیقي او واقعي نمایندګان، هغوی به فیصله کوي که د دوام غوښته د دې دولت دوام وکړي، که سقوط غوښته، که ویل چې دا د موقته اداره یا سرپرست اداره وسي، هر څه چې د صلح مشورتي شورا فیصله وکړه هغه فیصله باید جوانب ومني. او دوم دا چې دغه هم بې وخته ده چې دوی کله په قندهار کې، کله په بلخ کې، کله په کابل کې پیش نه دي چې جوزا میاشت راورسېږي او دوی ډنډورې لګوي. له دې نه معلومېږي چې دوی خپلې منافع لټوي او د دوی منافع په چی شي کې دي؟ په بربادي دي، د وطن کې دي، په کړېدلو دي، د خلکو کې دي. مهرباني دایي صاحب یو پوښتنه ستاسو نه لرم. دې دپاره چې سوله د توطیو او د شخصي ډله ییزو استخباراتي غوښتنو ښکار نه شي او داسې سوله راشي چې د افغانستان ملت لپاره د خیر پیغام ولري. داسې ده که موږ دا چې هیله ولرو هغه دغه خلک دي چې اوس که په حکومت کې دي، د حکومت نه دي باندې دي، هغه باید د افغانستان د خلکو او د افغانستان ملي ګټو ته ژمن واوسي. که چېرته دی په خپلو شخصي ګټو په فکر کې واوسي، خامخا به دغه پروسه سبوتاژ کړي لکه دا اوس یې حد چې روانې دي. بله خبره دا ده چې مخکې ډاکټر صاحب ویلي چې په دې حکومت کې فساد شته. بالکل فساد شته په دې کې، البته چې خارجي جاسوسان هم شته، په دې کې فاسدین هم وي، خو مګر د تېر د حکومت تر پرتلې باندې کم دي. یو بل یعنې که خلک چې لکه څرنګه چې هغه وویلې ډاکټر صاحب چې خلک به بدلون راولي، د خلکو لپاره باید زمینه مساعده شي. تر څو چې زمینه نه وي مساعده شوي خلک بدلون نشي راوستلی. یعنې خلک باید کله چې غږ مدني حرکت کوي باید دوی باید ونه ګواښول شي، داسې نظامي ګواښ ورته رامنځته نه شي. او یعنې هغه څوک ساتلی شي؟ هماغه بیرته نظامي سکتور ساتلی شي چې همدغه نظامي سکتور اوس تر یوې ډېرې حده پورې فلتر شوی ده. همدغه حکومت نه چې دغه حالت ته یې کش کړه. په حکومت کې مشکلات ډېر دي، مګر خبره په دې کې ده چې اوس فعلا افغانستان خلک الټرنیټیو چې لري یو همدغه اوسنی حکومت ده، یو که طالبان راغلو د سولې پروسې سره یو ځای شو طالبان دي، بله خوا همغه تېر حکومت همدغه مامورین دي یا په حساب تېر حکومت کې چې ګډ دغه شی دي. اوس موږ د بدو د بتر ترمنځ هغه لرو، کوم بل سالم تشکل لا اوسه پرې ولس نه ده رامنځته کړی چې یو سیاسي ګوند اوسي، یو حرکت اوسي، ولس رامنځته کړی. ولس وایي چې دغه درې سره خپلې ناخوالې لري، موږ دغه چلند ډلو باندې پانګونه کوو، همدغه زموږ لپاره د باور وړ دي، ولې چې موږ راضي کېدلې زموږ لپاره کار کوي. اوس موږ د بدو د بتر ترمنځ چې کله فکر کوو دغه اوسنی حکومت تر دا نور نه بهتره ده.
په دې خاطر چې یو تیار ازمویل شوی ده دا اوس هم چې دا هم د ازمایښت په حالت کې دي موږ د دغو دواړو تفکیک کوو طالبان ته لا اوسه پورې زمینه نه ده متصیده شوې چې راننوځي په عمل کې اوس دوی څه کوي فعلا خو د دوی یعنې وسلواله مبارزه روانه ده مګر کله که د سولې د پروژې ته ننوځي په هغه وخت کې بیا عملا معلوم شي چې دوی څه کوي په همدغه خاطر باندې موږ وایو چې باید ولس پرېکړې ته پرېږدو موږ باید دغه زمینه مسایده شي چې ولس خپله پرېکړه وکړي او ولس انشاءالله په غټه کې بیا خپله واقعي پرېکړه انتخابات یعنی ستانګزی صاحب دغه جرګه هم د ملت نظر دا جرګه داسې وي چې په دې کې یعنې سلیقوي برخورد ونه شي داسې نه وي چې حکومت خپل مامورین د ولس د استازو په صفت راولي یعنې جال رامنځته شي یو ډول درغلي پکې وکړي معلومه خبره ده بیا د جرګې نتیجه درکړي وو که د ولس واقعي استازي راغللو چې ولس خپل استازو په صفت رالېږلي وو معلومه خبره ده بهترینه نتیجه وکړي مهرباني ډاکټر صاحب یې پوښتنه ستاسو نه لرم دې لپاره چې سوله بیا د توطیو دسیسو شخصي ډله ییزو سیمه ییزو استخباراتي غوښتنو ښکار نه شي او افغانستان ته هم سوله راشي او هم ارزښتونه وساتل شي څه کول پکار ببینیم برای ما اول در آوردن صلح ما باید بسیار نقاط ظریفی این موضوعی را که اگر حکومت مدعی است که موافق به صلح باشه ما در این موضوع شک دارم ما چی در مورد یک تعداد کاندیداییم که برای خود تبلیغ میکنه با شمول اقوام شک دارم چون اونا هم صلح نمیکنن چون منافع از در جنگ است اگر به واقعیتش اینا میخواین که صلح بیه اگر واقعا دلشان بالای امو زن و فرزند این سرزمین میسوزه بهترین راه اینمی است که زمینه را اول در این شورای مشورتی لوی جرگه که از افراد را بیاره که اونا از ملت صحبت میکنن اونا در مناطق خود میتونن صحبت کنن اونا از درد نالش بمباردمان را که تو یا قوای ناتو را گزارش دادی و او توسطش بمبارد کردی اونا از اونجا بیای صحبت کنن که چی میخواد و اونا کسایی بیای که در این ملت کسایی بیای که فرزندانشان در قوای مسلح بوده شهید شدن اگر اون ملت بیای البته اما اگر این 4 تا فیشنشو بیای که بازور به نام این و آن و به نام حقوق زن و یاداری مشورت جرگی مطرح کنه از این ما شما چیزی را نمیبینیم رئیس جمهور به نفع خودش میخواد که از صلح سوء استفاده کنه این موضوع دوم اگر میخواد که واقعا صلح بیه بهتر است که تمام حرکات بگذاره به ملت دینی موضوع رئیس جمهور فعلا یک موضوع بسیار مهم در اختیارش است جلوگیری از اعلان کردن این انتخابات را که 16 ولایت اعلام کردی اگر تو واقعا میخوای که صلح بیه حضور طالبان را زمینه را مساعد می ساختی نه طالبایی که در مذاکراتی است حضور طالبایی که در داخل مرز در داخل کشورت علیت می جنگه برای از باز زمینه را مساعد می کردی حداقل یک انانس می دادی می گفتی که برادر بین پس از سر همین انتخابات پارلمانی از سر در شورای ولایتی و در پارلمانی و در شورای ولسوالی سهم بگیرین که اونا خود حضور خود ببینن در ملت یعنی طالبا حاضر خواهند بود اگر این انتخابات ببینین ما شما در این میز 6 ماه قبل گفتیم ما هیچ حرف ما زیاد ما نمیره رسما برای رئیس جمهور هم فرستادیم برش گفتیم که طالبان در یک تعداد ولایت کاملا آماده است که کاندیدای خود بده اما رئیس جمهور با مو 4 تا مشاور کاغذ پرانکش آنقدر وضع خراب ساخت که گفت نه کمیسیون حق به جانب است اول برای افوا اجازه ندادن با توسط کمیسیون فاسدی که خودش ساخته بود انتخابات دایر کرد بعد از پس خودش گفت که ولای خرابت خیبین شما جور کنین بعد زمین هم عمل دست اندازی صورت گرفته است بهترین راه اینمی است که گفتم که تا زمینه را برای از اونا در 2-3 انتخابات مساعد نسازه که اونا حضور خود ببینه ما هدف ما طالبان است که در داخل کشور می جنگه ما شهید در برابر از ما میتیم ما شهید در برابر 4 تا اجنت پاکستانی که در داخل پاکستان نشسته و ادون دیکته میکنه نمیتیم اونا خود اونجا نشستن ما در برابر می طالبان میتیم ما چطور شعورن عقلا منطقا روی یک پلتفرم کار کنیم که اینا رو داخل بدر محرکه بدر حکومتی داخل بسازیم مهربانی صاحب مننه کوم تاسو د دریورونه تاسو نام ډیر زیات مننه خوشحالي شي